جنرال دوستم ته ډیر بد خبر او وکیلانو توندې خبرې او ګواښونه دوستم ته وکړل. افغان حکومت ته هم ډیر سخت غوسه شول. وکیلان ولې غوسه دي او څه وایي؟ په ویډیو کې له موږ سره وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. داسې ګنګوسې دي چې دوستم ته د مارشالي رتبه باندې افغان دولت له عبدالله سره هوکړه کړې او منلې ده چې د مارشالي رتبه به دوستم ته ورکړي، چې دغه کار به د افغانستان سیاسي تاریخ په شرمونو شرموي، چې د افغانانو قاتل او د ملي منافعو دشمن به سبا د افغانستان مارشال وي. دغه کار د افغانانو ترڅنګ د افغان سیاسیونو غوسه هم راپارولې ده، خو نن بیا وکیلان هم ډیر سخت غبرګون وښوده. افغان وکیلان داسې وایي. د ولسي جرګې له 100 زیاتو غړیو نن په عمومي غونډه کې ویلي چې جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبې وړ نه دی او حکومت باید په خپله پرېکړه له سره کتنه وکړي. یا د غړو دوستم ته د مارشالۍ رتبې ورکړې مخالفت په خاطر نن 100 لاسلیکونه هم راټول کړي دي او زیاته کړې ده چې فشار راوړي ترڅو حکومت له خپلې پرېکړې بیرته راوګرځوي. د وکیلانو په خبره دوستم د بشري حقونو پښو لاندې کوونکی دی او د افغانستان په ټولو داخلي جګړو کې چې ملکیان قربانیان دي ښکیل دی. د هغوی په وینا جنرال دوستم د ملکیانو په وژنه کې لاس لري او اوسنیو شرایطو کې د مارشالي رتبې وړ نه دی. وکیلانو دا هم ویلي که دوستم ته د مارشالي رتبه ورکړل شي د تیرو 20 کلونو لاسته راوړنې به له پوښتنو سره مخ او د امنیتي ځواکونو قربانیو ته به سپکاوی وشي. دا په داسې حال کې ده داسې راپورونه خپاره شوي چې د ولسمشر غني او پخواني اجرایي رئیس عبدالله د سیاسي توافق په نتیجه کې حکومت دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکوي. درنو لیدونکو، تاسو د افغان حکومت دغه کار په هکله څه نظر لرئ؟ آیا دوی سم کار کوي او که نه؟ په کمنټ کې حتما له موږ سره شریک کړئ. که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډیر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ، ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.